ملا هیبت الله ټول وزیران ممنوع الخروج اعلان کړل. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. راپورونه وایي چې د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله د اسلامي امارت د واکمنۍ ټول وزیران ممنوع الخروج اعلان کړي او هیڅ وزیر یا لوړپوړی چارواکی د هغه له دفتر څخه له مستقیمې اجازې پرته بهر ته یون نشي کولی یا دا پریکړه پر داسې مهال کیږي چې له څو ورځو راهیسې د اسلامي امارت ترمنځ د اختلافونو د ډیریدو راپورونه خپریږي. تازه په یو غږیز کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي چې له افغانستان نه بهر دی پر ملا هیبت الله نیوکې کړي دي. راپورونه ډیروي د اسلامي امارت مشر شک لري چې د دوی ترمنځ اختلافونو ته له بهر لمن وهل کیږي او ویره لري چې د جرمونو نړیوالې محکمې له لوري د هغه او د عبدالحکیم حقانی د نیول کېدو له امر صادرېدو وروسته به دا اختلافونه لا ډیر شي. بلخوا راپورونه وایي چې د اسلامي امارت د دفاع وزیر ملا یعقوب او د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی هم کندهار ته د ملا هیبت الله د لیدلو لپاره تللي دي. د اختلافونو راپورونه له هغې وروسته خپریږي چې ټرمپ له ولسمشر کېدو وروسته خبرداری ورکړ چې پر افغانستان به مرستې بندې کړي. هغه همدارنګه له اسلامي امارت څخه غوښتي وو چې له امریکایي ځواکونو پاتې شوي وسلې بیرته وروسپاري. د چارو پوهان وایي د اسلامي امارت پر وړاندې به د ټرمپ دریځ د بایدن په پرتله سخت وي او کېدای شي د هغوی پر واکمنۍ لا ډېر فشارونه راوړي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.